اکثر جادو په خزو کې واقع دي خزه ډیر زیات جادو نه کوي ولی علم وسنه قرآن او سنت نو کار راي سره یو پای کې حسد ډیر زیات ته کینه پکې زیات را دا حسد په نتیجه کې ایر الګي بل کس چې کم کس سره کینه کوي هغه راغورځي په مختلف طریقو سره نیا بس کوي چې کله بني وی کنه نو پټه بلاړ شي او خاص کر دې زنانه سره د مور ډیر لاسي بیا لاړه بشي التا خاپیرولا خلکو ته خاپیری وای دا خاپیری نه دي دا شیطانان دي خلکو ته نوم د خاپیرو ور کړل دي غټ شیطانی دا لاړ بشي هغه پټ بلاړ شي وای خبره به مینه ګوره دا څوک به خبره نه خو زما بند وای او زما خاون بل خزه کړی دا ډیر او تګران دا بالکل زپر خودلې مقصد به کې دروغ وای خود دسی څه شعر علا وکچی تور سپیتی جوړ کی تور تبیتی جوړ کی او تور سپیتی جوړ کی هغه بسې بازار پریتا وای پیسې راګه کرتے نو دی غمتی وسیګا داسې به کم چې تیاد وساتي بسل تو وردا جادو مادو کی راشي دا خزه ځان د ایمان نخلاص کی او خپل خاون له zarar ورکی خپل بنی له zarar ورکی او بل یار خاصم په کفر په کار کې مبتلا دی اخو کار دغه دی خو دې په ځان د ایمان نخلاص دا غټ کار دی زنانو کې دا واقع شوه دی دارنګ په دې زنانو کې غټ مصیبت داري چرته په خپلوانو کې یو رشتہ داري خجونی راغي خد سہولت زندگی وی خاون سره خې مالداري دا نه برداشت کوي لاړ بشي جادو کوي چې پارام ژوند هر تیر نکی چرتا دارنګي یو کس ته چا د لور ته پوسو کی ډیر زور مور پسې ولګي ورینه کې بازار چخ په خو خدای سره زور شیخونه دی د بازي خلک مقمقلی ور بشي تپوس پو کی ال تر پر دی خور د لور یری دا خور لورم په نکاح باندې لرا کوي هغه چورلټ انکار وکي خپکیږي بنوره ها خدا باندې خبر عقل خلاف دي اب انکار وکي وتا نظر کوم دلا بس پارام کې نه کړه چې نه خو خدای دغه وعده او دغه رښتې څه فائدہ ده د دې څه معنا چې ته خو خلی او ته په زور ته اخلي رښتیا خو خلک کړي د خوشاله ده پاره نو سبو کې دي یار یو مارې نه نکړه کړه خود ته هم ګوره کور ته بونس نه نه وای پلانی لري ورکلا کور ته نه بونسي لاړ بشي جادوګر ته الته بل وران راولي نزان دی ایمان نه خلاص کو او د بل کور عمران دا مصیبت دا په خزو کې مو ډیر دی او په سړو کې مشتري یو دا کار دا خلک ډیر زیات کې زنانه د الله نه ویریږي د دې څو منټه ژوندۍ د پار خپل هغه اخري او ابدي ژوندۍ م برباد وي ګوري ځان متبا کوي نو بل کار بل څوک دا کار کوي خپکیږي بنو بے ادبی معافی خاص کر دا الکان نه دا پېشق معشوقه کی مبتلا شي سه کوشش مشر ډیر وچونی شي لاړ شي تعویذګر لا دلته تی ګور خپل ایمان ير دے خپل اسلام تیر دے دا ته پته نشته چې څو ورځې زما ژوند دی او بیا ز ختمېږم زبطلو عالم کدا کم جنې مال راکې او کنه راکې دام خاور لتلو ولد او زم خاور لتلو عالم دا خو یو څو منټه ژوند دی خایسته بس یو څو کال چې تیر شو 40 سال چې سړی عمر واړي بس به مخکوت شي او د انسان شکل بدل شي د څو کال د خایسته لپاره خپل ایمان بربادي لاړ بشي تعویذګر لې ارجی تعویذ لاله کوي او بیا و تو چې څومره روپۍ غواړي مولوی صاحب یو د الله خاطرو کې د نوم ټیکټ کوي پلانی مولا راتلې مولا ډېر قدرمن نوم دی د مولا نوم ټیکټ کوي جادوګر وته وي کوډګر وته وي تعویذګر وته وي دا وته مولا وته مې وي دا د مولا د نوم هتک ته نال ته بلاړ شي وي مولوی صاحب چې 100 روپۍ غواړي خو چې دا جنې را پسې کور ته راولي نو د ایمان نزان خلاص کی جادوګر خدای د ایمان نخلاص شوی دم ځان د ایمان نخلاص د الله خاطر وکي دا شینه پرې دی دینه تیر شیخ خپل اخرت ته توجه وکي مونږ ته غاړه ژوند را پغاړه دی غړ سفر مونږ ته را پغاړه دی د دې معمولی اشیاء د پر خپل ایمان بربادوي
لہذا دی کارونه ځانو ساتي نو اکثر الکان سے او پدې جاخو کی مبتلای او به چې کله وادي وو کی ما ته پته ده مو خو یې کنه وړي لیدلیم دي چې کله واده وو کی حق جنې سره بيدا سي ورانه د سپیو د فقیر خلک سپیو د فقيري بیا بدګمانه نه سي او پیدا شي پکې منس یو لانجو بل لانجي ولانجو بل لانجا ټول ژوند تباہ او بربادي هغه بم سوادي هغه هم سرشته چې د جادو په زور باندې وشي هغه د تعویذ په زور باندې وشي دام سرشته ده لہذا دا قسم جادو دا ټول ناروا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمایلی ان الرقا والتمائم والتولة شرك هغه دمونه چې شرکی الفاظ پکې استعمال دي والتمائم هغه کنجکی او تعویذونه چې هغه ماشومان غاړه تارتل شي غټه مرتي والتولة هغه تعویذونه چې خزه او خاون مېز کې پکې جوړ راوستل شي شرک دا شرک ته دا زما فتوا نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فتوا ده